سلامونه نیک هیلې او احترامات ټولو قدرمنو پښتنو او افغانانو ته. یو دوې خبرې کول غواړم، یو واره په اردو بیا په پښتو. چند دن پہلے ایک پشتون 11 سالہ لڑکی کو کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا. اس کے بعد تاوان مانگا گیا اس کی ماں سے. ماں نے تاوان پورا کر دیا. 8 دن اس کی ماں کو تشدد کا، اپنے وحشت کا نشانہ بنایا ان لوگوں نے. 8 دن کے بعد اس ماں کو چھوڑ کر اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ 15 لاکھ روپیہ اور بھی لے کے آئے. اب ہم وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر قانون اور یہ صوبائی وزیر اعلیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں تو ہم جب سیاست کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں تو ہم پر غداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، ہمیں غدار کہا جاتا ہے، ہمیں تشدد پرست کہا جاتا ہے. لیکن ابھی ایک ماں کو 8 دن تک دہشت اور وحشت کا نشانہ بنا کے کچے کے ڈاکوؤں نے، جن کا نام بھی ڈاکو ہے، کچے کے ڈاکوؤں نے اس آئین کو چیلنج کر رکھا ہے، اس قانون کو چیلنج کر رکھا ہے، اس ملک کے ایٹمی قوت کو چیلنج کر رکھا ہے. تو اس کے خلاف نہ پاکستان کا ہم نے کوئی باغی یا کوئی بغاوت والا مقدمہ دیکھ لیا ہے، نہ ہم نے یہ وزیر داخلہ، یہ وزیر قانون، یہ جنرل صاحب، یہ پلانائی صاحب، ان کا تو ہم نے کچھ بھی رسپانس نہیں دیکھا ہے. کیا یہ مائیں، یہ بہنیں ہماری مائیں بہنیں نہیں ہے؟ کیا یہ کچے کے ڈاکو پاکستان کے قانون سے طاقتور ہے؟ قانون نہیں ہے تو ہمیں بتا دے، ہم اپنی دفاع، اپنے بہنوں کی دفاع خود کر سکتے ہیں. میں ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر قانون، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے فوج کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بچی کو جلد از جلد ان ڈاکوؤں سے رہا کر دے اور ان کی ماں کے ساتھ جو ہوا ہے ان کا ازالہ کر دے. ان ڈاکوؤں کو سزا دلوا دے، ان ڈاکوؤں کو عدالت میں کڑی سے کڑی سزا تک، عدالت میں ان کو قانون کے دائرے میں ان کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو ایک ریاست میں ایک دہشت گرد کے ساتھ ہوتا ہے. دہشت گرد کے ساتھ وہ ہوتا ہے، اس پر ریاست اپنی رٹ قائم کرتی ہے، اس کو اغوا کر دیتی ہے، اس کو کسی ہیلی کاپٹر سے پھینک دیتی ہے. یہ ریاست، یہ پاکستان کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد تھا. اب دہشت گرد جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے، دہشت گرد تو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کچے کے ڈاکو ہے، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کون پھینکتا ہے. تو یہ غداری کے مقدمات ہم پر بنانے سے پہلے ان لوگوں سے حساب ہونا چاہیے. قدرمنو پښتنو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، یو 11 کلنه بچی چې د کچې ډاکوګانو اغوا کړې وه، بیا یې مور پسې ورغلې ده، هغه مور یې هلته تړلې وه 8 شپې. اوس یې مور پرېښې ده، ورته ویل سوي دي چې ته به موږ ته 15 لکه روپۍ نورې راوړې، بیا به ستا بچی موږ در پرېږدو. خو پر هغې مور باندې ډېر وحشت، ډېر ظلم سوی دی، دا اورېدلو نه و. پښتنو ځوانانو له پښینه تر کوټې، چمن، اودلا خان، داسې زیارت، هرنایي، دوکۍ، لورلایي، سنځاوۍ او پر دې کلاسفلا، مسلم باغ، ژوب، شیراني، موساخیل، د دې سیمې ځوانانو دولت خان ترین یو اعلان کړی و چې په 48 غنټې کې، 48 ساعته کې دی دا نجلۍ پرېږدي، که پرې نږدول سوله بیا به دا ځوانان په یو لښکر باندې ځي او دا خپله
بچی به له دې ظالمانو څخه راخلاصوي. ما یې پخپله بذات خود د دې اعلان حمایت کړی دی، ځکه چې دا یو انساني کار دی، زموږ قومي کار دی او موږ په دې کې هر وخت په سر کې ولاړ یو. د دې همت، د دې توان چې هر کله دا لښکر روانېدو، موږ به انشاءالله د دې لښکر ملګري یو او موږ به د دې حمایت کوو. نو له ټولو ملګرو پښتنو څخه د دې خبرې او د دې حق دپاره د راوتلو خواست هم کوو. پکار دی چې ټول ملګري، ټول ځوانان دا خبره واوري، که دا پاکستان یا دې قانون دا قدم وانخیستی او دا قدم زموږ تاسو ځوانانو او د پښین د ترین قوم مشر دولت خان چې اعلان یې کړی دی، که ده دا قدم ته 2 ورځې وروسته اعلان وکړی، نو له ټولو ځوانانو څخه به دا خواست او هیله کوو چې له دې مور سره، له دې مور له درد سره، د دې مور له غږ سره او د دې بچی له ژوند سره موږ تاسو پکار دی چې هر پښتو، هر اختلاف، هر څه شاته پرېږدو او د دې مور د دې درد سره ودرېږو او د دې بچی له ژوند سره ودرېږو. نو ټول ملګري پکار دی چې دې خبرې ته بیا تیاری ونیسي. ډېره مننه. کور مو ودان.